السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز 40 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه د 1405 هجري لمریز کال د سوره څلورمه چې د 2016 زیږدیز کال د اپریل 24 سره برابره ده. زه رسافه یم او تاسې ته له زیر نیوز 40 څخه د نړۍ مهمو خبرونو وړاندې کوم. خو په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د غزې په شمال کې د اسرایلي بریدونو دوام، یو فلسطینی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. او پاکستاني حکومتي سرچینو ویلي د ایران او امریکا ترمنځ خبرو کې د پرمختګ قوي امکان شته، ځکه ټاکل شوی د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچي د جمعې په ماښام اسلام آباد ته ورسیږي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د اسرایلي پوځ په تازه هوایي بریدونو کې یو فلسطینی وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دا پیښه د غزې په شمال کې د کمال عدوان روغتون ته څیرمه شوې، چیرته چې د جګړې له امله مخکې هم درانه زیانونه اوښتي وو. دا بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې د اوربند هوکړه لا هم پر ځای ده، خو په وروستۍ ورځو کې په پرلهپسې ډول د اسرایلي سرغړونو راپورونه خپریږي. د سیمې خلک وایي چې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی او د ملکي وګړو ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی. د ایران او امریکا خبرې اسلام آباد کې د پرمختګ هیلې. پاکستاني حکومتي سرچینو ویلي د ایران او امریکا ترمنځ خبرو کې د پرمختګ قوي امکان شته او ټاکل شوی د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچي د جمعې په ماښام اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو هڅو اوربند او سیمایي وضعیت په اړه سلا مشورې شوې دي او اسلام آباد هڅه کوي د منځګړیتوب رول ولوبوي. راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې څو امریکایي الوتکې هم اسلام آباد ته رسیدلي چې تخنیکي وسایل، امنیتي پرسونل او مخابراتي تجهیزات یې انتقال کړي دي. که څه هم د ایراني او پاکستاني پوځي مشرانو ترمنځ د تماس خبرونه ورکړل شوي، خو رسمي سرچینو دا نه دي تایید کړي. لا هم روښانه نه ده چې د دواړو لورو ترمنځ به مستقیمې خبرې ترسره شي که نه. دا هڅې داسې مهال کیږي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې ورته خبرې بې پایله پای ته رسېدلې وي. د اسرائیل او لبنان اوربند وغځېد، خو تاوتریخوالی دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ اوربند د 3 اونیو لپاره وغځول شو. دا پریکړه په سپینې ماڼۍ کې د دواړو لورو د استازو تر نادرې لیدنې وروسته شوې ده. ټاکل شوې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د لبنان د ولسمشر جوزف عون ترمنځ نورې لوړې کچې خبرې هم وشي. له دغو پرمختګونو سره هم په سیمه کې تاوتریخوالی دوام لري. د حزب الله جګپوړي سیاستوال علي فایز ویلي چې د اسرائیل هر ډول برید به له غبرګون سره مخ شي او اوسنی اوربند یې بې معنا بللی دی. ورته وخت کې اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې په جنوبي لبنان کې د حزب الله اړوند ودانۍ په نښه کړي. راپورونه وایي چې په خیام ښار کې ځینې کورونه هم ویجاړ شوي دي. حزب الله بیا د اسرائیل پر شمال د راکټي بریدونو دوام ته اشاره کړې. له اسرائیل سره یې مستقیمې خبرې هم رد کړي دي. او د پای خبر دا چې په هرمز تنګي کې لا هم کړکېچ شته. د انرژي بازار تر فشار لاندې دی. د هرمز تنګي له لارې د کښتیو تګ راتګ په تیرو 4 ساعتونو کې ډیر کم شوی او یوازې 5 کښتۍ ترې تیرې شوي دي. حال دا چې د جګړې مخکې هره ورځ شاوخوا 140 کښتۍ تیرېدلې. شنونکي وایي تر هغه چې د امریکا او ایران ترمنځ اوربند خوندي نشي، کښتۍ به له دې لارې تګ ته زړه ښه نه کړي. اوس مهال بیا ډیرې کښتۍ د ایران او عمان ساحلي لارو ته نږدې تګ کوي، خو دا لارې د عادي تګ راتګ لپاره بسنه هم نه کوي. د عادي وضعیت له امله د نړۍ د نفتو او مایع ګاز یوه لویه برخه اغېزمنه شوې او نړیوال انرژي بازار یې تر فشار لاندې راغلی دی. زموږ د نن ورځې بهرني خبرونه همدومره وو. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبا خپرونې. د الله په امان.